درنو لیدونکو السلام علیکم. امریکا او قطر په افغانستان غږېدلي. دا چې څه یې ویلي د څه په اړه غږېدلي خبر را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او صدر اعظم د مرستیال سره یې د افغانستان په هکله خبرې کړي. انټوني بلینکن وایي چې د محمد بن عبدالرحمن ثاني سره یې د یکشنبې اکتوبر 18 یعنې د تلې په 25 په تلیفون خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو ټول جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره ویلي چې امریکا د افغانستان نه د امریکایي اتباعو او د خطر سره مخ افغانانو پر ایستلو کې د قطر د همکارۍ مننه کړې ده. انټوني بلینکن په ټویټر کې لیکلي د قطر د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر سره مې د افغانستان په هکله خبرې کړي. موږ د قطر د ملاتړ او قوي دوه اړخیزه همکارۍ منندوی یو. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا او قطري چارواکو د افغانستان په هکله غږیږي. د اګست میاشتې په 15مې چې طالبان په افغانستان کې واک ونیو او د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو د افغانستان د امریکایي اتباعو او د خطر سره مخ افغانانو د تخلیې بهیر پیل کړ. قطر په دې بهیر کې ډیره مرسته کړې وه. قطر د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په خبرو کې هم مهم نقش ادا کړی. قطر په دوحه کې طالبان ته سیاسي دفتر ورکړی و او د همدې لارې یې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې کولې. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون هم په دوحه کې لاسلیک شو. د طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي هم تېره اونۍ په دوحه کې د اروپا او امریکایي استازو سره ولیدل. ښاغلی متکي په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له استازو سره تر ملاقات وروسته د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته هم تللی و. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دوحې ته د خپل سفر پر مهال غربي هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې بندیزونه لرې کړي ځکه دا بندیزونه کولی شي د افغانستان امنیت ډیر وګواښي. دوستانو خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.